دا د امریکا د پوځ تر ټولو لوی هلیکوپټر دی. دا له 400,000 څخه زیاتې جلا پرزې لري او مخکې له دې چې یو انجن یې هم چالان شي باید د دې ټولو پرزو کار بشپړ سم وي. نن د سمندري ځواکونو مارینز کاپس ټول باور پر همدې الوتکه دی څو د دښمن په سیمه کښې لوېدلې جنګي الوتکه بیرته راوباسي. په ارام سمندر کښې داسې جګړه چیرته چې اډې او رنوې نه وي. دا یوازینی هلیکوپټر دی چې دا کار کولی شي. خو مخکې له دې چې دا هر څه عملي شي سرتیري باید د نړۍ له تر ټولو خطرناکو انجنونو څخه د یوه چالانول ترسره کړي. د سمندر په منځ کښې د بیړۍ پر هواره سطحه د هلیکوپټر د څرخ 7 لویې پرې یا څرخېدونکې وزرې چې د ښوونځي د بسونو په اندازه اوږدې دي پورته خلاصیږي. یو تخنیکي مسؤل یا کروچیپ مخکې د الوتکې هره برخه معاینه کوي تر څو کومه ستونزه نه وي رامنځته شوې. عموما کله چې دا معاینه پای ته ورسیږي انجنونه چالانیږي. خو د دې هلیکوپټر په کینګز سټیلین کښې لا هم ډیر کار پاتې دی. تر دې مخکې چې کوم څه حرکت وکړي هغه د څرخ 7 برخې چې د ساتلو لپاره د الوتکې پر بدن تاویږي باید خلاصې شي، خپرې شي او په خپل اصلي موقعیت کښې کلپ او ودرېږي. د څرخ هره برخه شاوخوا 40 فوټه اوږده ده، یعنې د یو ښوونځي د بس په اندازه ده. دا ټول کار په داسې حال کښې کیږي چې بیړۍ د سمندر پر څپو لړزیږي او شاوخوا نورې الوتکې او کسان هم موجود وي. سیسټم دا پروسه په اتومات ډول تنظیموي، خو اتومات دا معنا نه لري چې خطر نشته. که له څرخېدونکي وزرو یو هم سم ځای پر ځای نشي پروسه درول کیږي. که حتی یو کوچنۍ برخه د 1 درجې په اندازه هم خطا شي نو په لوړ سرعت کښې به داسې درېدنه پیدا کړي چې ټول الوتکه به ورانه کړي. نو هر وزر باید دقیق راپور ورکړي چې صحیح برابر شوی دی. تر دې مخکې چې د تیلو خبره وشي د اصلي انجنونو څخه لومړی یو کوچنی انجن چالانیږي چې یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې لوی انجنونه راویښ او چالان کړي چې دا د EPU انجن دی. پرته له دې انجن څخه 3 لوی T408 انجنونه چې هر یو 1500 هسپاوره ځواک لري هیڅ کار نشي کولی. د EPU انجن چالانیږي، برېښنا او هوا برابروي او لومړی انجن ته یې رسوي. تخنیکي مسؤل په دقت سره د تودوخې ګیج ته ګوري. که تودوخه زیاته شي انجن زیان ویني، که کمه وي سوځېدنه سمه نه بشپړه کیږي او باید ټول سیسټم بیا له سره پیل شي. هر انجن د پرمختللو کمپیوټرونو له لارې کنټرولېږي. پخوا به پیلوټ په مستقیم ډول په تیلو کنټرول درلود، خو اوس کمپیوټر پریکړه کوي چې څومره تیل ورکوي. پیلوټ یوازې غوښتنه کوي خو کمپیوټر پریکړه کوي. انجنونه یو په بل پسې چالانیږي ځکه که ټول یو ځای چالان شي سیسټم ته زیان رسوي. که کومه تېروتنه وشي لکه د هوا فشار ګډوډېدل په انجن کښې نو د انجن دننه فشار بیرته شاته ځي او جدي زیان